السلام علیکم، زما نوم آصف خان دی او د پښتو ډاټ ټي وي سره موږ تاسو ټولو ته سلامونه وایو. په ننني خبرونو کې د کرونا وایرس په وجه باندې په پاکستان کې 40 کسان مړه شول. په پاکستان کې ټوټل 7840 کسان مړه شول. دا نتیجه ال رااله چې کله 40 کسان په یو ورځ کې د جمعرات په ورځ باندې په پاکستان کې مړه شول. د نېشنل کمانډ او اپریشن سنټر په مطابق باندې د ټولو زیات کیسونه د مړه کېدلو په پنجاب کې راغلي دي. په پنجاب کې ټوټل 19 کسان وفات شوي دي. د دې نه بعد 8 په سند کې، 6 په اسلام آباد کې، 15 خیبر پختونخوا کې او بلوچستان او آزاد کشمیر کې یو سړی مړ شوی دی. د نېشنل کمانډ او اپریشن سنټر په مطابق باندې په پاکستان کې 3090 د کرونا وایرس کیسز راغلي دي. دا کیسز شروعات دا خی کسانو ته چې د کرونا وایرس یو بل چپر روانه ده. که پاکستان کې کسان احتیاط ونه کړي نو ما په خیال باندې چې پاکستان کې به ډیر زیاته مسله جوړه شي. په پاکستان کې ټوټل د کرونا وایرس چې کم کیسونه دي هادي 3,90,000 اور 3300 کسان فی الحال د کرونا وایرس په وجه باندې هسپتالونو کې داخل دي. فی الحال هم دونه خبرونه دي زموږ سره اوسئ او زموږ بل سیګمنټ انتظار وکړئ. خپل خیال ساتئ. الله پامان.